یو پلار او زوی و پلار یې بوډه او زوی یې څه دی ښه ځوان و نو دوی دواړه په چکر باندې تللي په چکر باندې چکر یې وښو نو د یو ځنګل طرف ته تللي دا پلار او زوی نو دا پلار یې بوډه نو وی دی داسې ناست دا بوډا پلار یې داسې ناست او دا زوی هم داسې څه کې مشغوله و نو وی دی پلار یې چې دی دی بوډا دی زوی ته به یې وی چې بچیه ته دی خوا راشه نو زوی به وله راغی نو چې زوی به وله راغی وی په دې مخامخ اونه کې دا څه شی ناست دی دا څه شی ناست دی نو ده ورته بابا دا کارغه ناست دی څه شی وی دا کارغه ناست دی نو بابا داسې ناست دی لږ ساعت پس بیا زوی ته وی زویه وی دی خوا راشه نو زوی راغی وی بچی وی په دې مخامخ اونه کې دا څه شی ناست دی نو دی ورته بابا کارغه دی که نه د اول انداز باندې پوه شوې وی بابا وی دا کارغه ناست دی خو چې په دویمه پیره تې پلار تپوس وکړي بچې دا په دې مخامخ اونه کې څه شی ناست دی نو دی ورته بابا کارغه ناست دی که نه لږ په قار یې ورته ووي نو بابا وی ښه بچې ښه دویم مو ورته وکړئ زه بچې خدای دې کامیاب کړه لږ ساعت پس چې دی بیا دی بابا چې دی بیا آواز کړی دی زوی ته وی بچې دی خوا راشه نو چې زوی راغلی دی نو بابا ورته وی بچې په دې مخامخ اونه کې دا څه شی ناست دی دی ورته وی قار شو مړه وی پلاره خو درته مې شل پیري وي چې کارغه پکې ناست دی په خبره وي اړوپېږي نه ته خو اړوي په خبره پېږي نه یو شل پیرې مې ته وي چې څه کارغه پکې ناست دی څو پیرې ورته وي 3 پیرې نو بابا ورته وی دی خوا راشه بچیا وی داسې یو ځلې ته ماشوم مې ورکوټې وې او په پټي کې مې ګوټ کو په پټي کې مې ګوټ کو خولې رانه بېدې او وی ته داسې ناست وي سوري ته د اونې سوري ته مې کېنولې وې او په اونه کې کارغه ناست وي تا به ما ته چې بابا دا څه شی ناست دی ما به تا ته بچې دا کارغه دی تا به ما ته چې بابا دا څه شی ناست دی ما به تا ته چې بچې دا کارغه دی وی تا ما نه 15 شپېرې تپوس کړو 15 شپېرې مې دله ښه په مینه جواب درکړی او ما تا نه څه د 3 پیرې تپوس وکړو نو په 3مه پیره د څه د ورټلم بچیا نو مور پلار به نه رټې مور پلار ته به څه د ستغې سپورې نه وی مور پلار ته به کنځل نه به کوې ګورې کامیاب هغه بچی دی په دین او په دنیا چې هغه د مور پلار خدمت کوي مور پلار ته څه د ستغې سپورې نه وي مور پلار ته کنځل نه کوي مور پلار ته څه د سپک نه ګوري